د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. افغانستان لپاره نوې اقتصادي پالیسي تایید شوه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخون په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه کې له هر اړخیزې ارزونې وروسته د افغانستان اقتصادي پالیسي تایید شوه. د یادې پالیسۍ لیدلوری پر اسلامي اقتصادي نظام ولاړ پرمختللی او سوکاله افغانستان او موخې د پانګونې د جذب او پراختیا لپاره د مناسب چاپیریال رامنځته کول، د کورنیو تولیداتو او صادراتو زیاتول، د اشتغال کچې لوړول او د بېوزلۍ کمول، پایداره اقتصادي پراختیا او د اقتصادي ثبات، سوکالۍ او اسلامي ټولنیز عدالت ټینګښت دی. د اعلامیې له مخې اقتصادي پالیسي به د هیواد د اقتصادي فعالیتونو په همغږي کولو، له منابعو څخه د غوره ګټه اخیستنې او د خصوصي سکتور د ملاتړ په برخه کې مهم رول ولري. امریکا د ایران پر اتومي تاسیساتو برید کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د ایران پر 3 مهمو اتومي مرکزونو فوردو، نتنز او اصفهان بریالي او هوایي بریدونه کړي دي. نوموړي ویلي امریکایي الوتکې له ایران څخه په خوندي ډول وتلي او کوم زیان ورته نه دی اوښتی. ټرمپ دا څرګندونې پر خپلې ټولنیز رسنۍ کړي دي او ویلي دي چې د نړۍ بل هیڅ پوځ نشوی کولی دغه ډول عملیات ترسره کړي. بلخوا د ایران د سپاه پاسداران ځواک ویلي چې د امریکا لخوا د دغه هیواد پر اتومي تاسیساتو تر برید وروسته او زموږ لپاره جګړه پیل شوې ده. بل لور ته د ایران د دولتي تلویزیون ساده اوسیما یو لوړپوړي چارواکي ادعا کړې چې د بریدونو وړاندې ټول حساس اتومي تاسیسات له پرسونله خالي شوي وو او مرکزونو ته هیڅ جدي زیان نه دی رسېدلی. عباس عراقچي ویلي چې د ایران پر اتومي تاسیساتو د امریکا برید به ناوړه پایلې ولري. د ایران بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي ویلي د ایران په سوله ییز اتومي تاسیساتو د امریکا برید وحشتناکه دی او ناوړه پایلې به ولري. هغه وویل امریکا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړې ده، د ایران پر سوله ییزو اتومي تاسیساتو برید سره د ملګرو ملتونو له منشور نړیوال قانون او د اتومي وسلو د مخنیوي تړون څخه سرغړونه کړې ده. د عراقچي په وینا د ملګرو ملتونو د منشور او احکامو سره سم چې د ځان د دفاع لپاره مشروع ځواب ته اجازه ورکوي، ایران د خپل حاکمیت، ګټو او خلکو د دفاع لپاره ټول انتخابونه خوندي کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن سهار وویل چې د ایران په 3 اتومي تاسیساتو بریالي بریدونه کړي دي او که ایران د برید هڅه وکړي تر دې لا سخت ثواب به ورکړي. مولوي امیر خان متقي او اسحاق ډار استنبول کې پر 2 اړخیزو اړیکو غږېدلي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي د ترکیې په استنبول کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د یو 50مې ناستې په څنډه کې د پاکستان لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار سره لیدنه ترسره کړې ده. د خبر پاڼې له مخې په یاده ناسته کې پر 2 اړخیزو اړیکو، سیمه ییزو پروژو او 2 اړخیز تجارت او ترانزیت او د افغانستان، پاکستان او چین راتلونکي 3 اړخیزې غونډې په اړه خبرې شوې دي. بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې لیدنه کې ښاغلي متقي له دواړو هیوادونو د ډیپلوماتیکو اړیکو کچې په لوړېدو سره د 2 اړخیزو عملي همکاریو د لا پراختیا هیله کړې ده. ګمرکونو کې د سوداګرو د پاتې مالونو د ورکړې لړۍ پیلېږي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په یوه خبرتیا کې ویلي چې د کابینې د مصوبې پر بنسټ هغو ټولو سوداګرو، شرکتونو او نورو حقیقي او حقوقي اشخاصو ته خبر ورکوي چې د دوی له حاکمیت وړاندې د بېلابېلو عواملو له امله سوداګریز توکي د هیواد په ګمرکونو او اړوند ادارو کې پاتې دي کولی شي خپل مالونه ترلاسه کړي. یاد وزارت زیاته کړې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینت د اړوندو ګمرکونو په همغږۍ د وسایطو او اجناسو له تسلیمۍ کمیسیون له لارې دا توکي خپلو اصلي مالکانو ته سپارل کیږي. دغه راز په یاده خبرتیا کې د توکو له مالکانو غوښتنه شوې چې د مالکیت د تثبیت اسناد، د سوداګرۍ جواز او نور اړوند اسناد له ځان سره ولري او ژر تر ژره د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینت ملکي معاونت ته مراجعه وکړي. حامد کرزي پر ایران د امریکا بریدونه وغندل. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د امریکا لخوا پر ایران د اتومي تاسیساتو برید ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالو اصولو خلاف عملي بللی دی. هغه ټینګار کړی چې دغه ډول بریدونه د سولې روحیې سره په ټکر کې دي. د نوموړي په وینا چې ټول هیوادونه په ځانګړي ډول ځواکمن هیوادونه باید د ملګرو ملتونو اصولو، نړیوالو تړونونو او قانون ته درناوی وکړي. کرزي د برید له ایران سره د دښمنۍ جګړې د پراخېدو او د سیمې د بېثباتۍ لامل بللی دی. ښاغلي کرزي له امریکا او نورو ښکېلو خواو غوښتي چې د جګړې پر ځای د سولې او ډیپلوماسۍ لاره غوره کړي.
ایران ویلي هغه ځایونه یې په نښه کړي او تر څار لاندې دي چې امریکایي الوتکو ترې پرواز کړی. د ایران حکومت په یو رسمي اعلامیه کې ویلي چې هغه ځایونه یې په نښه کړي او تر څار لاندې دي چې امریکایي الوتکو ترې پرواز کړی او پر ایران یې برید کړی دی. اعلامیه کې راغلي چې امریکا چې سیمه کې ګڼ شمېر اډې لري دا یې د قوت نه د ذوب نقطه ده او ډېر په اسانه یې د زیانمنېدو چانس 2 برابره لوړیږي. اعلامیه کې همداراز راغلي چې موږ به داسې ځوابونه ورکړو چې له محاسبې به یې هم پورته وي او د ژور خفګان لامل به یې شي. اعلامیه کې له ایران سربیره ټولو مسلمانانو ته ډاډ ورکړی شوی چې د تاریخي بریا شاهدان به اوسي. خو په اعلامیه کې دا نه ده روښانه شوې چې الوتکو له کومو سیمو پرواز کړی دی. د ایران بهرنیو چارو وزیر روسیې ته سفر کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي ویلي چې نن یکشنبه روسیې ته ځي او سبا به د یاد هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. نوموړي روسیه د ایران دوست هیواد بللی او ویلي دي چې ورسره ستراتیژیکه ملګرتیا لري. نوموړي استانبول کې یوې خبري غونډې ته زیاته کړه چې امریکا د ملګرو ملتونو منشور ته درناوی نه کوي او پر ایران د برید سره یې له یوې سرې کرښې پښه واړوله. ښاغلي عراقچي دغه راز ویلي دا چې هیواد یې اوس تر یرغل لاندې دی نو باید د خپلې دفاع د مشروع حق له مخې ځواب ورکړي. بلخوا د ایران حکومت رسمي اعلامیه کې راغلي چې هغه ځایونه یې په نښه کړي او تر څار لاندې دي چې امریکایي الوتکو ترې پرواز کړی او پر ایران یې برید کړی دی. پر ایران د برید له امله کانګرس کې د ټرمپ په ملاتړ او مخالفت ناندرۍ روانې دي. د امریکا لخوا د ایران پر اتومي تاسیساتو تر بمبارۍ وروسته د دغه هیواد د کانګرس یو شمېر غړو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي. د راپورونو له مخې جمهوریت غوښتونکو د ټرمپ د اقدام ستایلی خو دیموکراتیکو یې کلک مخالفت کړی دی. د مشرانو جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې د مشر په ګډون ځینو جمهوري غوښتونکو څیرو د دې اقدام ملاتړ کړی او دا یې اتومي وسلو ته د نه لاسرسي لپاره د ایران د مخنیوي د نړیوال امنیت لپاره مهم ګام ګڼلی دی. ورته مهال یو شمېر دیموکراتانو دا اقدام ناقانونه بللی او خبرداری ورکړی چې د کانګرس د اجازې پرته په منځني ختیځ کې د نوې جګړې پیلول خطرناکې پایلې لرلی شي. د دوی په وینا د ولسمشر پریکړه د کانګرس سره له مشورې پرته شوې او د امریکا د اساسي قانون سره په ټکر کې ده. پر ایران د امریکا له برید وروسته بحرین له ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو غوښتي چې آنلاین درسونه پیل کړي. د نړیوالو رسنیو راپورونو له مخې بحرین کې له ښوونځیو پوهنتونونو او وړکتونونو غوښتنه شوې چې خپل ډیجیټل او آنلاین پلیټفارمونه د تدریس او زده کړې لپاره فعاله وکاروي. دا اقدام وروسته له هغې شوی چې امریکا د ایران په 3 اتومي ځایونو بمباري وکړه. د پوهنې وزارت ټولو دولتي او خصوصي تعلیمي ادارو ته لارښوونه کړې چې د احتیاطي اقدام په توګه آنلاین زده کړو ته مخه کړي. امریکا په بحرین، سعودي عربستان، ترکیه، قطر، امارات، عمان، کویټ، عراق، سوریه او اردن کې پوځي اډې لري. تر دې وړاندې ایران امریکا ته خبرداری ورکړی و که چیرته د دوی لخوا پې برید وشي نو منځني ختیځ کې به یې نظامي اډې په نښه کړي. د شاه ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.